أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ديت كلا پاک د حرام مال یعنی د نور د مال نه چې دی د منې حکم فرمایلی دی. مخکې چونکې د روژې ذکر و، قرآن مجید ما مخکې هم د قرآن مجید ټول مربوط دی، د یو بل سره ربط دی، د یو د بل سره ربط دی په خاص مناسبت سره. مخکې د روژې ذکر و، او په روژه کې چې دی بعض حلال شیزونه چې دي هغه د یو معین زمانې یو معین وخت کې چې دی هغه حرام کړی، لکه خوراک څښاک د ورځې چې دی حلال، هغه حرام هغه حلال به هم چې دی په یو متعین وخت کې چې دی نه خوري. نو هلته چې دی د حلال مال نه د یو خاص وخت لپاره منع وه، خو دلته مطلقې د حرام مال نه منع راغله. یا دا چې د روژې اصل منشأ هم دغه ده، سړی کې انسان کې صبر پیدا شي، د حلال مال نه صبر پیدا شي په زړه کې دا ماده پیدا شي چې یاره واقعي د دې د حلال مال نه صبرېدی شي، د حرام نه په طریقه اولا صبرېدی شي. یا دا دې طرف ته اشاره الله پاک وکړه چې روژه چې ده سړی ثابته روژه ونیسي، نو چې سړی ماته څه کړي په حلال مال کې او په حرام مال ماته کړي، نو هغه روژه بالکل ضایع شي، د هغې څه فایده نه وي. نو دا آیت په دې مناسبت سره راوړی الله پاک چې روژه سړی ثابته ورځ ونیسي او په حلال مال یې ماته کړي. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بل آیت د یو خاص واقعي تحت نازل شوی، ابن شان نزول وایي، یعنې د څه په باره کې دا آیت نازل شوی. واقعه دا وه نبي علیه السلام په صحابو کې یو دوه صحابه وو، د هغو په ځمکه باندې چې دی جګړه راغله، یو وایي دا زما ځمکه ده، بل وایي دا ستا نه ده زما ده. نو مقدمه چې وه هغه نبي علیه السلام ته ویوړه شوه، وایي چې دا ځمکې دا دعوه، چا چې دعوه کوله هغه ته مدعي وایي، دعوه کوونکی، او په چا چې دعوه کړی شي هغه ته مدعا علیه. نو مدعي وي دا ځمکه زما ده. نو د شریعت قانون دا دی چې څوک دعوه کوي نو اول به هغه ګواهان پیش کړي په خپله دعوه چې دا شی زما دی، نو په هغې به ګواهان پیش کړي. بیا مدعا علیه چې په چا دعوه کړی شي که د ده سره ګواهان نه وي نو هغه به قسم کړي، لکه څنګه چې نبي علیه السلام حدیث کوي البینة علی المدعي والیمین علی من انکر، چې بینه چې دي څوک چې دعوه کوي په هغه باندې ګواهان، او په چا چې دعوه کړی شي که د ده سره ګواهان نه وي نو دویم نمبر دغه دا دی چې د هغه نه به قسم اخیستی کېږي. یو صحابي ته یې دغه کوم چې دعوه کړی و د هغه سره ګواهان نه وو، نبي علیه السلام بل صحابي ته وی قسم وخوره، خو د دې قسم نه مخکې ورته نصیحت وکړو، چونکې نبي علیه السلام مشفق و، بل د ټول نه غټ خیرخوا نصیحت کوونکی معلم اعلی معلم، په هر اعتبار سره نبي علیه السلام د امت خیال ساتو. نو دا خو ورته ویې قسم وخوره، خو د یو آیات یې ورته ووایي چې هغه به د سورت ال عمران کې دی ان الذین یشترون بعهد الله و ایمانهم ثمنا قلیلا. هغې آیات کې دا دی چې څوک په د الله پاک وعدې ماتې یا په دروغو باندې قسمونه وخوري او څه مال حاصل کړي، د هغې هغه عذاب او د هغې وعید ذکر دی په دغه آیات کې، د هغې وعید دی. نو نبي علیه السلام خو ته قسم خورې، خو دا آیات یې ورته ووایي ګوره که په دې قسم دې په دروغو وخوړو نو لکه د دې دا سزا ده. نو هغه صحابي چې و دستربردار شو، یعنې هغه ځمکه چې ده هغه مدعي له ورکړه، قسم یې ونه خوړو. نو بیا د هغې واقعې نه وروسته الله پاک دا آیت نازل کړو چې د هغې کې د حرام مال نه چې دی د منې حکم راغلی چې ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، او تاسو مه خورئ اموالکم خپل مالونه بینکم په خپل منځ کې بالباطل په باطلې طریقې سره. پوره آیات کې عموم دی، یو خاص دغه پکې ذکر دی، دا د قرآن مجید جامعیت دی چې په یو لفظ کې چې دی هر څه بیان کړي. اوس که د یو شي تذکره کوله نو یو ډېر لوی مضمون به جوړېږي. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بس تاسو مالونه مه خورئ خپل بالباطل په باطلې طریقه، په ناحقه طریقه. اوس په ناحقه طریقه دا عامه ده، که د چا نه دې په زور څه مال واغست، که د چا نه دې په دوکه مال واغست، که د چا نه دې په دروغو قسمونو مال واغست، که یې په څه طریقه غلطه بیه دې وکړه، غلطه معامله دې وکړه، دا ټول حرام مال چې دې په څه طریقې باندې کما وکړو دا ټول د آیات شامل شو چې بس عام دی، چې بس هغه د هغه طریقې چې د شریعت د طریقې نه علاوه طریقې نو هغه به حرام طریقې باندې چې دی مال اخیستل چې دی د هغې نه منع راغله. بیا عام طور ولا تأکلوا اموالکم، دلته الله پاک ذکر کړی اموالکم خپل مالونه، دا ولې ذکر کړی اموالکم خپل مالونه، دا په یو خاص دغه باندې یا خو دا چې ته چې د بل مال خورې، یعنې ستا چې د خپل مال سره څومره محبت دی
او په ناحقه طریقې چاله نشي ورکولی، نشي برداشت کولی، نو دغه شانتې ته چې د بل مال خورې او په ناحقه طریقې استعمالوې، نو د هغه هم د خپل مال سره دومره قدر محبت دی څومره چې ستا دی. نو دا ولا تأکلوا اموالکم، خپل مالونه یې ځکه وي ته چې د هغه خورې نو هغه هم د خپل سره محبت دی، مګر داسې دی لکه ته چې هغه خپل مال چې دی په ناحقه طریقه خورې. یا دا عامه قاعده هم دا ده، یو کوم شي چې رواج جوړ شي، لکه یو سړی دی مسلسل د بل مال خوري 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 په باطله طریقه، نو د هغې نتیجه دا شي چې هغه د هغه په غلط طریقه خوري، یعنې دی په غلط طریقه کوي دا رواجن هغه بل بیا د هغه په غلط طریقه خوري، نو سړی څه شي دا خپل مال د غر کېدو سبب په خپله وګرځي، ځکه چې ته د بل هغې نقصان کوي هغه ستا د هغې نقصان کوي. لکه څنګه چې حدیث کې راځي که نه، وایي تاسو خپل مور پلار ته چې دی بد ایره دی او کنځل مه کوئ. نو اوس دا څنګه کېدی شي؟ نو بیا د نبي علیه السلام د هغې وضاحت وکړو چې اصل ته به د خپل مور پلار د دغه سبب ځکه جوړ شي، ته به د بل مور پلار ته چې دی بد ایره دي او کنځل ویل کې، هغه به ستا هغې ته کوي، نو ته داسې شوې لکه تا چې خپل مور پلار ته په خپله باندې کنځل وکړل، ځکه چې سبب او ذریعه تو جوړه شوې. نو دې کې ځکه دا ولا تأکلوا اموالکم چې تاسو مه خورئ خپل مالونه، دا انسان چې د بل مال لخوي نو د خپل مالک د هلاکېدو سبب وګرځي. یا مخصوصي مثال سره خبره ډېره په سمجھ کې راځي، لکه مثال به یې دا والو، یو سړی دی د غوړو کاروبار کوي او هغه په دې غوړو کې ملاوټ کوي، وازګه پکې اچوي، خو په څه طریقې چې پیسې زیاتې و چې دی وګټي او ملاوټ کوي، نو یوازې خو دی خو د غوړو کاروبار کې دی خو ډېرې پیسې واخیستې، اوس ده ته خو د پیو به ضرورت دی، ده ته بهر په معاشره کې د نورو شیانو ضرورت دی، نو دا خبره خو اوس په رواج کې ګرځېدلې که نه، ملاوټ او د دوکې دي په غلطو طریقو باندې مال، نو هغه بل چې دی په پیو کې ملاوټ کوي، دی چې ځي د هغه نه پیلي، نو د هغه خو ده ته ملاوټ وګڼل، هغه د نه زیاتې پیسې واخیستې، بل به ځي په بل ډاکټر پسې یا به ترې زیاتې پیسې ولي یا به ورله غلط دوایي ورکړي، نو هغه ذریعې او هغه سړی په خپله اخري نتیجې ته چې راځي، نو هغه تا مال نه یې ګټلی، ته خو به ظاهره کې سړی خوشحالېږي چې ما ډېر مال واخیست، لیکن هغه اخري نتیجې ته چې راځي ټوله دوکو باندې روانې، نو تا د بل نه دوکه کړې، ستا سره دوکه کړې، هغه د بل سره دوکه کړې، د بل سره دوکه کړې، نقصان یې سړي خپل سر ته راځي. ولا تأکلوا اموالکم چې تاسو مه خورئ خپل مالونه بینکم په خپل منځ کې بالباطل په باطلې طریقې سره. بل دا ضابطه هم ده، ګوره نسبت الله پاک خپل مال ته وایي خپل مال، نو هسې دا هم ضابطه ده، د دې نه معاشري اصول، ګوره الله پاک اصول ښایي، چېرته چې په معاشره کې سره څه رنګې غلط کار یا څه خبره چاته وکړي او هغه له په هغې باندې غصه وراله، نو ته به اول سوچ کوې، ته به په ډایرکټ د هغه مرۍ ته نه خېږي، یو کار دې داسې وکړو چې د هغه خوښ نه شو، یا یو خبره دې وکړه چې د هغه خوښه نه شوه او ته بیا هغه ستا پسې په جګړه راغی یا په هغه باندې بده ولګېده، ستا سره یې غصه وکړه او ته له په ډایرکټ په جنګ ورغلې، نو په کار دا ده چې سړی داسې ونه کړي، بلکې اول دې سوچ وکړي ما چې دې فلاني ته دا خبره کړې یا دا کار مې کړی د هغه متعلق، آیا که دغه خبره ما ته دی وکړي یا دا کار دی زما سره وکړي، نو څنګه به په ما به بد لګي او که ښه، نو که په تا دغه خبره تا چې کړې ده او بالفرض ته دا فرض کړي چې دا ما ته وکړه شوه، که دغه خبره په تا ښه لګي خو ته وایه زه په حقه یم، او که په تا بده لګي نو ته په دغه ځای کې بیا سرتېزي مه کوه، ته پوه شه چې دا په هغه هم بده لګي، هغه هم انسان دی، دغه رنګ یو کار دې داسې کړی چې په هغه بد ولګېدو، نو په دې کې سرتېزي مه کوه، سوچ وکړه که دا کار زما سره دی وکړي او ما به بد لګي که نه، نو چې انسان دا سوچ کوي چې یاره زه دا فلانی کار کومه که فلاني بد لګي نو په دې دې سړی دغه نه کړي، او دا چې دی په دې نه چې دی معاشرې ټول مسایل حل کېدای شي، په هر شي دې سوچ کې نو ته چېرته به هم دغه په غلطه به نه په جګړې ونه کړې، ځکه چې تا ته به دا پته وي چې یاره دا خبره په فلاني بده لګي دا په ما هم بده لګي، وګوره هغه خلک چې وایي زړه ښه عدالت دی، د دې نه ډېر مسایل حل کېږي. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل چې مه خورئ خپل مالونه په خپل منځ کې په باطله طریقه، نو بس دا عموم شو، بس په دې کې چې څومره هم ناجایزې طریقې دي، سود او دا څومره په دا جوم وه یا هر څه چې دی ټول په دې کې راځي، حرام بیې دا ټول په دې کې راځي. وتلدلو بیاه الی الحکام او مه وړئ تاسو دغې مالونه لره حاکمانو ته د مقدمو په ذریعه باندې، لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون چې تاسو وخورئ د خلکو د مال نه یوه حصه په ګناه سره په ظلم سره، وانتم تعلمون او حال دا چې تاسو پوهېږئ په دې خبره چې دا شی زما نه دی، لیکن بیا یې هم چې دی مقدمه وړئ، عدالت ته مقدمه وړئ، نو داسې مه کوئ، ځکه چې دې په ذریعه باندې تاسو به دروغ قسمونه او مناسبت دلته دا دی چې تاسې یو خاص واقعه نازل شوې د قسم په هغه واقعه که نه، نو چې تا عدالت ته دا واقعه ویسي، ظاهره خبره دې لپاره به ته قسمونه خورئ، د دروغو ګواهان به جوړئ، په دغه طریقې سره به ته دا مال حاصلوې. الله پاک فرمایي چې تاسو دغه چل مه کوئ، تاسو ته پته چې دا شی زما نه دی، دا حاکمانو ته مه وړئ. نو انتم تعلمون او حال لري چې تاسو پوه یئ، نو اوس که یو سړی نه وي پوه په دې خبره چې یاره دا مال زما دی او که نه، که په غلط فهمۍ کې داسې چل وکړي نو هغه ګناهګار نه وي. دارنګې قاضي او چا چې فیصله کړي که هغه ته هم
اگر چې دا مال د ده نه دی لیکن د ده په حق کې فیصله وکړه په ظاهري دغه سره نو هغه به په دې ګناهګار نه وي ځکه چې هغه به د هغه د مخکې په ظاهري حال باندې هغه فیصله کوي ګواهان به پېښ شي دغه لکه څنګه چې نبي علیه السلام حدیث مفهوم دی زه هم ستاسو په شان یو انسان یم که ماته یو مقدمه داسې راشي یو سړی چې دی په ژبه کې تیز وي او داسې خپله دعوه داسې په یو ښایسته طریقې سره پېښ کړي چې زه د هغه په حق کې فیصله وکړم او حال دا دی چې مال د هغه نه وي نو دا مال د هغه نه دی پکار دا ده چې هغه دا مال وانه لي دا مال داسې دی لکه د ځانه چې د جهنم یو ټوکړه واغسته خو زه خو یو انسان یم نو په دې کې د هغه خلک ترې ووتل چې چا ته پته نه وي په دې حکم کې هغه خلک داخل دي چې چا ته پته چې دا مال زما نه دی او بیا چې د عدالت ته فیصله وکړي نو خلاصه دا په دې آیت کې صرف چې دی د حرام مال نه چې څومره طریقې او دغه چې دی په هره طریقې منع دی بیا د حرام مال او د حلال مال د هغې نحوست د حرام مال موږ څه مخکې ذکر کړی و ډېر نحوستونه دي قرآن مجید ګوره د حرام مال یو خو دا نحوست دی چې ته چېرته هم حرام مال وخورې نو ته به کې حرام کار حلال مال وخورې نو حلال کار به کوې د هغې یو مثال دا دی چې نیک عمل د حرام مال باندې نه کېږي لکه قرآن مجید د هغې دلیل دا دی چې یا ایها الرسول کلوا من الطیبات واعملوا الصالحات نبی الله پاک چې دی رسولان له مخاطب کوي چې پاک مال خورئ نو واعملوا الصالحات تاسو به نیک عمل کوئ نو دا پاک مال د دې نیک عمل سره ذکر کوو چې سړی نیک عمل کوي نو چې دی د هغه مال حلال نه وخوري من جمله د هغې ډېر چې دی حدیث راغلی دی یو حدیث دا هم دی چې یو سړی به حرام مال خوري او ډېر دعاګانې به کوي او دا چغې به وباسي چې یا ربي یا ربي لیکن دله به د ده دعاګانې څه فایده نه ورکوي ځکه چې د ده په خېټه کې به حرام مال یا نور داسې ډېر وعیدات دي په حرام مال باندې وایي د قیامت په ورځ چې دی انسان به د خپل ځای نه ړقېدی نه شي چې تر دې پورې چې د څلورو خبرو چې دی سوال نه یې کړی شي یو دا چې عمر دې په څه شي کې ضایع کړو یعنې عمر دې څنګه تېر کړو خپل دویم دا ځواني دې څنګه تېره کړه او دریم دا چې مال دې په کومه طریقه ګټلی او په کومه طریقه دې خرچ کړی او څلورم دا په خپل علم دې څومره عمل کړی نو خلاصه دا چې د حرام مال چې د ډېر نحوستونه دي په دې آیت کې بس مفهوم د دې خلاصه د دې آیت دا ده چې په هره طریقه چې باطله طریقه نو هغه د خلکو مال ترجمه کوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم او مخورئ خپل مالونه بینکم خپل منځ کې بالباطل په باطله طریقه وتدلوا بها إلى الحكام او تاسو مه وړئ دې لره حاکمانو ته لتأکلوا فریقا من اموال الناس دا چې تاسو وخورئ د خلکو د مال یوه حصه بالإثم په ګناه سره وانتم تعلمون او حال دا چې تاسو پوهیږئ صدق الله